ټول وړاندې د اکسیټوسین په فنکشن باندې خبرې کوو. ارسبانو اکسیټوسین کله چې هم ډیلیوري کېږي ارسبانو یوټرس کې بیبي وي، ټایم یې پوره وي، فیمیل ډیلیور کېږي، هغه ټایم کې باډي چې دی اکسیټوسین جوړوي، ریلیز کوي او راځي په یوټرس باندې خپل اکشن کوي. یوټرس کې مایومیټریم سموث عضلات دي، هغه کنټریکټ کوي، نو بیا یوټرس کې خو هلته بیبي وي، بیبي لاندې پوش کېږي. دا سو فار څه کوي ارسبانو دا یوټرس دی، دا سروکس دی، دا یوټرس دی، دلته بیبي دی، دا سموث مسل دی. کله چې ارسبانو تاسو فکر وکړئ دا اکسیټوسین دی، دا راځي سموث مسل دی، په دې باندې خپل اکشن اپلای کوي او دا بیبي چې دی لاندې پوش کېږي. داسې دا مسل چیچک چیچک دغه شان کېږي ارسبانو او بیبي چې دی ډیلیور کېږي. اکسیټوسین لومړی فنکشن contraction of uterus during parturition. دویم ډاکټر صاحبانو موږ راځو برېسټ کې د ملک چې کوم ګلینډز دي هغه هم پکې دي. برېسټ کې ډاکټر صاحبانو ملک پروډکټین جوړوي، پروډیوس کوي پروډکټین، خو چې کله ریلیز کېږي هغه د اکسیټوسین په تھرو ریلیز کېږي. ولې ډاکټر صاحبانو دا دي برېسټ دی، دا ګلینډز دي، دې کې ملک پروډیوس ساحه ده. ډاکټر صاحبانو دلته ملک پروډیوس کېږي، صحیح شو. دا د چا کار و؟ دا د پرولاکټین کار دی. د انټیریور پیچوټري څخه یو هورمون ریلیز کېږي پرولاکټین، صحیح ډاکټر صاحبانو. پرولاکټین ملک پروډیوس کوي په ګلینډز کې، د ملک چې کوم برېسټ ګلینډز دي په دې کې پروډیوس کېږي. خو کله چې ډاکټر صاحبانو د دې د ریلیزینګ ټایم یې مطلب هغه بیا اکسیټوسین راځي، په دې باندې خپل اکشن اپلای کوي او برېسټ چې دی ریلیز کېږي د بیبي لپاره. ډاکټر صاحبانو دویم فنکشن یو injection of milk. دا ډاکټر صاحبانو د اکسیټوسین په باره کې لنډ معلومات